سلامونه نیکې هیلې احتراماتونه اغلې ښاپېرۍ بیبي جوړ په خیر صحت مزاج خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ له سعید شینواري صاحب نه مې ستاسو شمېره واخیسته له ډېر وخته پسې ګرځېدم خو اوس ستاسو شمېره په لاس راغله زه له کوزې پښتونخوا وزیرستان نه ګیلامن وزیر چې لږ ګوډه ړنده شعر او شاعري هم کوم او د پی ټي ایم پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتین د کاروان د مرکزي شورا غړی یم نو ما په دې خاطر ستاسو شمېره را پیدا کړه چې ما یوه ترانه لیکلې د وطن خویندو ته نو زه غواړم چې که ستاسې خوښه سوه ستاسې په طول پوره وه او تاسې امادګي ورته نیولی سوه چې ما هغه در لیږلې وی تاسې تر نظر تېره وی بیا مو که خوښه وه ډېره ښه ده بیا چې هر حساب کتاب و هغه به مو سره ویلی وي او که ستاسې خوښه نه سوه نو بیا به هم ماته ووایئ نو زه مو د جواب په تمه یم هیله کوم دا زما جواب دی دوستان موږ خپل په اواز باندې غږ پورته کوو چې دا ړانده او کاڼه دنیا یې واوري ولې نه وبخښئ دوستانو دا زما د جواب مسیج دی سلامونه نیکې هیلې تاسو ته ستاسو درنې کورنۍ ته ستاسو مشرانو ته ستاسو کشرانو ته زه هم د زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم الله دې وکړي روغ جوړ اوسېږي ډېره مننه ستاسو پیغام ما واخیستی تاسو خو تاسو پښتون صاحب همداسې ستاسو غوندې نور ځوانان چې د وطن د قام دپاره مبارزه کوئ د پښتونولي دپاره مبارزه کوئ د قام د ساتنې دپاره د بیداري دپاره تاسې مبارزه کوئ تاسې ځوانان نو موږ هم تاسو دپاره ملاله یو ځان نه ملاله جوړوو یو در سره څنګ په څنګ مبارزه کوو زما د غښتلي ځوانان د مبارزین چې په وطن او په قام مین دي ډېر زیات خوښېږي ډېر مې خوښ دی د دوی سره زه ولاړه یم همیشه زما خوښ دی نو ولې نه په سترګو ترانه څه چې موږ خپل سرونه تاسو لپاره قربان کړي دي نو ستاسو ترانه به زه ووایم تاسې خپل شعر شاعري ما ته راواستوئ چې هر رقم ترانه یې زه په خدمت کې یم ستاسو سره څنګ په څنګ مبارزې ته ولاړه یم همیشه مې د خپل قوم دپاره د افغانیت دپاره د پښتونولۍ دپاره اواز چې کړی دی او همیشه یې جګومه نو ډېره زیاته خوشحاله یم یو نیم ستاسو کلیپونه یا ستاسې بعضې مبارزې او بعضې کارونه زه په میډیا کې ګورم ډېره په تاسې فخر کوم ډېره خوشحاله کېږم همداسې منظور صاحب ته دې هم خدای عمر ډېر کړي چې د پاچا خان غږ تاسې پورته کوئ نو پس پاچاخاني خو په کار ده نن سبا چې غږ پورته نه کړو نو موږ ته خپل حق څوک په خپله نه راکوي نو زموږ اواز موږ خپل په اواز باندې غږ پورته کوو چې دا ړانده او کاڼه دنیا یې واوري ولې نه زموږ همدا اواز ستاسو په خدمت کې دی د قوم په خدمت کې دی نو په همدې خپل اواز باندې مبارزه کوو سندرې وایو خلک را بیداروو بس تاسې خپل ترانه ما ته راواستوئ په دواړو سترګو ستاسو د الله بریالیتوب او کامیابۍ په هیله مننه دوستانو دا زما جواب و دا د شهید ګیلامن بل جواب های 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 قسم په خدای په غږ اورېدو دې بل قسم احساسوم داسې لکه هغه زه نشم ویلی چې تا ته زه خپل احساس او د هغه د خوشحالۍ دغه څرګند کړم زه د ځان دپاره دا ډېر ستر ویاړ ګڼم چې ستاسې غوندې یو ستره هستي زما مبارزه یې کتلې او لیدلې ده او بیا یې تایید کړه نو دا زما لپاره ډېر ستر ویاړ دی او زه چې څونه مینه یا څونه لیوالتیا ستا سره لرم د هغې ته سوچ هم نشي کولی نو دا وطن دې بې تا نه شي ستا په غږ باندې ډېر خلک بیدارېږي او بیدار دي نو زما هم دا یو خواهش او یو ارمان و نو ډېر زیات خوشحاله شوم ما دغه درته ولیکلو خپل شعر مې ولیکلو درته تاسې په نظر تېر کړئ بیا سره خبرېږو وکړه په اول ځل ډېره ګرانو دوستانو دا د شهید ګیلامن هغه مسیجونه وو هغه خاطرات وو چې موږ باید
هیڅ وخت هېر نه کړو.